د سولې تر هوکړې وروسته د ټاکنو د پایلو کچاله بیا پیل شوه. د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم مشر عبدالله وایي چې نن یې له جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف او پخواني ولسمشر حمید کرزي سره لیدلي او د ټاکنو له پایلو په راټوکېدلو کړکېچې خبرې کړې دي. بل لوري ته د ثبات او همپالنې ټیم غړي فاضل احمد مانوي وایي چې دوی او د دولت جوړونکي ټیم ترمنځ ټاکل شوی مصلحت پای ته رسېدلی. هغه پر خپل ټویټر لیکلي چې ارګ د ولسمشر غني د لوړې مراسم لپاره چمتووالی بیا پیل کړی او دې خوا ته دوی هم د عبدالله د لوړې مراسم ته چمتووالی پیل کړی دی او نږدې ورځو کې به له خپل ارګ څخه یو شمېر نورو ولایتونو لپاره هم نوي والیان معرفي کړي. ټاکنو خپلواک کمیسیون اشرف غني د دویم ځل لپاره د افغانستان د ولسمشر په توګه اعلان کړی، خو د ټاکنو کمیسیون پایلې عبدالله ته د منلو وړ نه دي او ځان د ټاکنو ګټونکی بولي. عبدالله هم د ټاکنو د وروستیو پایلو وروسته خپل ځان د ټاکنو ګټونکی اعلان کړ او د ټول شموله حکومت رامنځته کېدو هڅې یې پیل کړې چې تر دې مخکې د دوو ولایتونو لپاره له خپل ارګ څخه والیان معرفي کړي دي. ټاکل شوي چې د روانې میاشتې په 29مه نیټه د ولسمشر غني دویم ځل لپاره د افغانستان د ولسمشر په توګه د ژمنتیا سوګند یاد کړي چې دې سره سم عبدالله هم د خپل لوړې مراسمو لپاره په چمتووالی بوخت دی. ډېره مننه چې ویډیو را سره تر پایه وکتل. کوم خوښ شوي لایک کړئ، کوم چینل نوی سبسکرایب کړئ چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان.